بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ د ژمنې او وعدې سره سم چې موږ تاسو سره وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله د شفقت تر عنوان لاندې برنامه پیلوو د ژمي دپاره چې یتیمانو ته به بوټ، کورتۍ، خوراکي توکي، بخارۍ، لرګي او نور ضرورتونه پوره کوو انشاءالله. نن مو وشو کولی له 300 پورته یتیمانو ته بوټان، کورتۍ او نور لباسونه برابر کو. د دغې مرستې او د دغې برنامې تمویلونکې خور چې له استرالیا نه لیږلې وې خپله مرسته، نو هغې نه مو ورته کورتۍ، بوټان او شیان واخیستل او نن مو ورباندې توزیع کړل. الله رب العزت دې دغې خور نه قبول کړي، الله دې خیر ورته ورکړي، الله رب العزت دې ورنه قبول کړي، الله دې دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. جزاکم الله خیرا. او دا برنامه به انشاءالله دوام لري. غواړو چې نورو ولایتونو ته هم وغځوو او زرګونو یتیمانو ته وشو کولی چې سږ کال د ګرموالي وسایل برابر کړو. السلام علیکم ورحمت الله.